نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. الحمدلله مونږ تاسو د سوره مائده آیت نمبر اویایم پورې ویلي لفظي معنی او مختصر تشریح سره. الله تعالی دې موږ ته مزید توفیق راکړي چې قرآن کریم تر اخره پورې والناس پورې هم د کرنګي ووایو او الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کړي. الله دې شرح صدر موږ ته را نصیب کړي او الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي آمین. اخیری آیتونو کې د بنی اسرائیلو قباحتونه، برایانې، بد کردارونه بیان شول او بیا الله تعالی په آیت نمبر 8 کې انتهایی بنیادی خبره وکړه چې تاسو په دین کې چې کم زیاتې کوئ دا مه کوئ. تاسو کې بعضې خلک خپل هم ګمراه دي لکه مشران دي تاسو او نور خلک هم ګمراه کړل. نو داسې خلکو اطاعت او فرمانبرداري مه کوئ چې کوم د الله او د الله د رسول نه علاوه پر نورو لارو تاسو بلګي او رابلیم. اوس الله تعالی د بنی اسرائیلو حالت بیانوي چې دا هغه خلک دي چې دی خدا وایي چې کني رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی اسرائیلو نه دی نو ځکه یې مونږ نه منو. نو دا خو هغه قوم دی چې دی باندې خو خپلو هغو پیغمبرانو چې هغه د بنی اسرائیلو هینه وو هغې هم په دې لعنت کړی او د هغې د لعنت د وجې نه، لعنت مطلب خیرې د الله د رحمت نه لرېوالی او د هغې د وجې نه دی نه شادوګان یعنی بیزوګانې او خنزیران جوړ شوي وو. او بیا خاص کر الله تعالی د داود علیه السلام ذکر وکړو چې داود علیه السلام په زمانې کې دوی ته یو ورځ مقرره کړې شوې وه د خالی د عبادت دپاره، خالی ورځ چې دغه ورځ به تاسو نور کارونه نه کوئ، ښکار به نه کوئ او صرف د الله عبادت به کوئ. مایان به نه نیسئ او هغې د هغه حکم چې الله تعالی منع کړي وو دی هغه هم کړو، یعنې نافرماني وکړله او بیا یې هغه دپاره هیلې او بهانې جوړې کړې او ښکار به د خالی په ورځ یې وکړو او بیا به یې راواخیستو د اتوار په ورځ او بیا به یې ویلې چې دا خو مونږ د اتوار په ورځ نیولي دي. کله چې انسان نافرماني کوي نه مني بیا همدغه څرنګه جوازونه ورته جوړوي، بهانې جوړوي ورته. نو الله فرمایي چې هغه وخت کې هم تاسو ته داود علیه السلام خیرې وکړې او تاسو نه بیزوګانې او خنزیران جوړ شول. او بیا ورپسې آیت کې چې سبا به راځي انشاءالله چې تاسو خلک د بدۍ نه منې کول هم نه، یعنې چا به چې د الله نافرماني کوله هغې به هم تاسو نه منې کول نو هغې په وجې تاسو د الله د رحمت نه لرې شوئ. تاسو اوس داسې نه یئ، تاسو اول نه هم داسې یئ. دا آیت باندې همدغسې وړو آیتونو باندې مه تېرېږئ بلکې توجه کوئ او اصلاح په بنیاد باندې قرآن کریم وایئ او دې ته ګورئ چې آیا زمونږ اعمال خو داسې نه دي. که چېرې مونږ کې داسې بدیانې وي یا داسې اعمال وي، برایانې وي چې هغه سبا مونږ دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو خیرو باعث جوړ شي چې کومې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي بد کرداره خلکو دپاره. په همدې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ای کافرو موږ ستاسو د هغو شونو عبادت نه کوو چې تاسو یې کوئ. همدارنګې مزید الله تعالی بار بار فرمایي د دې نافرمانو باره کې چې دا هلاک شوي دي، دې دپاره عذاب دی، دې دپاره دردناک عذاب دی، ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وغیره. قرآن کریم داسې خیرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی نه دعا یعنی خیرې همدارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلې زندګي کې دا دې دپاره چې تاسو کې داسې برایانې را نشي او کوي چې هغه خپل ځان نه لرې کوي. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اطاعت کې او د هغه په سنتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې دعاګانې هم کړي دي چې څوک داسې کوي الله تعالی دې هغه باندې رحم وکړي. لکه مازدیګر منځ نه مخکې څوک 4 رکعاته نفل کوي نو الله دې په هغه رحم وکړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې راغلو. الله دې موږ ته هم توفیق او همت راکړي. همدارنګې ډېر
نو د پیغمبرانو دعا یا د پیغمبرانو به دعا کې چې سړی راشي نو دین لویه خبره بل سي که د بدی وي نو ډیره غټه بدی ده او که بیا هغه نیکي وي نو ډیره غټه نیکي ده بیا. نو تاسو خو هغه خلک یې چې تاسو باندې خو پخواني پیغمبرانو هم بد رد ویلي دي، خیر یې درته کړي دي. لعنا لعنت کړی شوی دی، لعنت ویل کېږي د رحمت لرېوالي ته، خیرې بد دعا ازار. الذین په هغو خلکو کفرو چې کفر یې کړی و، کافران شوي وو، من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه، علی لسان داود په ژبه د داود علیه السلام، لکه چې په هغې وخت کې دوی نافرماني هم کړې وه او هر پیغمبر سره دوی مقابلې کړي دي او د وژلو او د قتل کولو کارونه کړي دي دوی پیغمبرانو سره. نو داود علیه السلام دوی ته خیرې کړي او په زبور کې هم د دوی بد بیان شوي دي. وعیسی ابن مریم او عیسی علیه السلام چې د مریم زوی و، مریم علیه السلام د عمدهی د امت نه وه او عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام نه خدایان جوړ کړل او بیا یې مقابله وکړله د یهودیانو د عیسی علیه السلام. یعنی یو طرف ته افراط او تفرید، افراط او بل طرف ته تفرید. یو طرف ته وایي چې عیسی علیه السلام د الله د وجود نه حصه ده، نعوذ بالله، او د الله زوی دی، او بل طرف ته وایي چې دا سره د پلار نه پیدا شوی نه دی بلکې هغه لفظ هم انسان په خپل ژبه نشي ادا کولی. نو عیسی علیه السلام به دعا کړې د دوی دپاره، خیرې او ازار یې کړي. نو دا ولی ذالک دا بما په سبب د دې عصو چې دوی نافرماني وکړله، نافرمانه وو، وکانو او دوی یعتدون چې حد نه زیات تېرېدل، د حد نه اوښتونکي وو، زیاتي کوونکي وو دا خلک. نو دا خو مخکې نه داسې دي. الله دې داسې عادتونو نه زموږ د امت پاک کړي او الله تعالی دې هغو خلکو ته اول هدایت وکړي، کني الله تعالی دې نیست و نابود کړي چې نور خلکو د ګمراهي باعث دي. آمین. لعنا لعنت کړی شوی دی الذین په هغو کسانو کفرو چې کافر وو، کفر یې کړی وو، من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه، علی لسان داود په ژبه د داود علیه السلام، وعیسی ابن مریم او په ژبه د عیسی علیه السلام چې د مریم زوی و. ذالک دا یعنی دا لعنت ځکه په دی باندې، دا ذالک دا بما په سبب د دی چې عصو دی نافرمانی کوله، وکانو او دوی یعتدون چې حد نه اوختل، حد نه تیریدونکي وو دا خلک.